الرحمن الرحیم. ټولو قدرمنو مشرانو درنو ښوونکو زده کوونکو راغلو مېلمنو ته ډېر ډېر سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې تاسې ټول راته روغ جوړ او صحتمند واوسئ. همداراز خپل قدرمن ټولو لیدونکو ته هم ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې تاسې هم راته روغ اوسئ. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. ښه راغلی زمونږ د رقابت خپرونې ته ستوري له ارمان سره، چې په دې خپرونه کې به له ما سره ستوري وي، زما تر څنګ به وي، د دوی څخه به پوښتنې کېږي، د دوی استعداد، د دوی پوهه به ازمایل کېږي. نو هیله مند یم چې تر پایه را سره ملتیا وکړئ او نړۍ مننه کوم د هر څه نه مخکې د مستقبل خصوصي لیسې څخه چې موږ ته یې دومره وخت راکړ چې تر څو موږ وکولی شو دلته هم یو رقابت جوړ کړو د زده کوونکو ترمنځ، د هغوی استعداد وازمایو چې څومره په خپلو درسونو کې دوی زحمت باسي، څومره خپلو درسونو ته وخت ورکوي او څومره علاقه لري له مطالعو د زده کړو سره. نو مننه ترې کوم. همداراز خپل مالي ملاتړ کوونکو څخه چې زموږ خپرونه سپانسر کړې ده، حلمیان ګروپ د پاکوالي بسیال اتل چې صنعت برخه کې ډېر زیات خدمت کړی زموږ هیواد ته، بېلابېل محصولات لري. تاسې هم کولی شئ چې خپلو کورونو کې ترې استفاده وکړئ. نړۍ مننه ترې کوم چې زموږ په دې خپرونه کې له موږ سره حمایه کوي او زموږ ملاتړ یې کړی دی. نو دا چې زمونږ کومه پروسه چې اوس مونږ روانه کړې ده، لږ به د دې پروسې په هکله له تاسو سره معلومات شریک کړم. مونږ به هر هفته کې داسې یو رقابت جوړوو په ښوونځیو کې چې په هغه ښوونځیو کې د همغه ښوونځي زده کوونکي به له یو بل سره لوبه ترسره کوي. د دوی څخه به د دوی د درسونو پوښتنې کېږي او دوی هرې ډلې چې پوښتنو ته ډېرو پوښتنو ته ځواب ورکړی و، ګټونکي لوبډله به معرفي کېږي، دوی ته به جایزې ورکول کېږي او بیا هر زده کوونکي چې په لوبغاړو کې لومړی مقام ګټلی و، دویم مقام ګټلی و، دریم مقام ګټلی و، دوی ته به هم جایزې ورکول کېږي او لومړی مقام لرونکی زده کوونکی به زموږ سره په فاینل لوبه کې هم ګډون کوي چې موږ فاینل لوبه هم لرو. په فاینل لوبه کې به بیا له موږ سره بېلابېل ښوونځي وي او له یو بل سره به رقابت کوي. بیا چې هر ښوونځی لومړی مقام، دویم مقام، دریم مقام واخیست، هغوی ته هم بیا خاصې جایزې لرو. نو هیله مند یم زه هم چې زموږ دا هڅه کامیابه شي او دا کومه پروسه چې موږ روانه کړې ده ډېره ښه مخ پر وړاندې لاړه شي او کوم زده کوونکي چې نن ورځ به له موږ سره په رقابت کې وي دوی هم ښه منظمه آمادګي نیولې وي. نو زه چې مخکې له دې رقابت ته راشم یو موضوع به له تاسو سره شریکه کړم چې تاسې هم لږ څه معلومات ترې لاسته راوړئ. خو مخکې له موضوع به یو شعر هم له تاسو سره شریک کړم د علم په اړه، خو چې تاسې هم ښه صحیح تشویق ولرئ. سمه ده؟ ټول په انرژي یئ؟ ښه په انرژي سره راته وایي. انرژي لرئ که نه؟ که انرژي لرئ چې رقابت بیا مخته یوسو. شعر ته به راشم چې علم خور دي شي هر ځای هره دره کې، علم خور دي شي هر ځای هره دره کې، بیا به تیر شي ژوند د هر چا په پرده کې. علم ښه دی، علم ښه دی هر انسان ته، علم ښه دی، علم ښه دی هر انسان ته، جهالت ته به یې د مړه شي توره شپه کې، بیا به وایي تېروتلی یمه خلکه، بیا به وایي تېروتلی یمه خلکه، فیصله چېرته ونه کړې په غوسه کې. یوې کونډې خپل ماشوم زوی ته ویلې تعلیم وکړه چې ارمان زما پوره کړې، تعلیم وکړه چې ارمان زما پوره کړې. ډېره مننه، ډېره مننه. اوس مو که خوښه وي رقابت به پیل کړو. څنګه رقابت پیل کړو که نه؟ صحیح ده. نو مخکې له رقابت نه به مونږ خپل ټیمونه راغواړو سر ته، به له هغه به رقابت شروع. درنو هیوادوالو، زمونږ هغه ټیمونه چې مونږ نن ورځ مونږ سره به په رقابت کې وي زما تر څنګ راغلل. الف ګروپ ټیم هم زما تر څنګ دی، بی ګروپ ټیم هم زما تر څنګ دی. دوی دواړو ته ښه راغلاست وایم، ښه راغلی زمونږ رقابت ته. الله دې وکړي چې بس آمادګي مو نیولې وي. لومړی به راشم الف ګروپ لوبډلې ته چې دوی ځان معرفي کړي سره له هغه لوبغاړو سره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې سلامونه وړاندې کوم ارمان صاحب تاسو ته، د دې خپرونې کې لیدونکو ته او ټول حاضرین تالار ته، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. زه د الف ټیم ګروپ سر لیډر یم او اوس زما نوم ادریس صافی د 12 الف
ټولګي زده کوونکی یم. زما د ټیم نور اعضاوې چې دي صلاحالدین ورور، حذیفه ورور او شعیب ورور. ښه ډېر ښه. امادګي مو نیولې ده رقابت ته؟ امادګي مو نیولې. ښه بس کوشش وکړئ چې رقابت ډېر ښه مخته یوسئ. سمه ده؟ ښه اوس راځم بې ګروپ لوبډلې ته. تاسو هم ښه راغلاست، وایم ښه راغلی. ځان مو معرفي کړئ سره له هغه لوبغاړو چې در سره پټ. سلامونه او نیکي باندې کوم خدای تعالی دې چې ټول بروغ جوړ او صحتمند اوسئ. نن مې ساحل خوشحال دی، په پکتیا ولایت کې اوسېدونکی یم او د قسم سیمې زده کوونکی یم. او زه د دې ګروپ سرلوړی یم چې ما سره غوږ کې عزیر ورور، عابد ورور او حسیني ورور. ډېر عالي. بس کوشش وکړئ چې رقابت ډېر ښه مخته یوسئ، ښه په زړه پورې. او لومړیو کې به پوښتنې لږ څه سختې وي. تاسې هم کوشش وکړئ تحصیل لاندې را نه شئ، منظم ځوابونه را سره شریک کړئ چې رقابت ډېر په زړه پورې وي. نو ګورو به چې کومه لوبډله ګټونکې کېږي، کومه لوبډله جایزې ګټي او کوم زده کوونکي لومړی مقام او دویم مقام او دریم مقام ګټي. راځم مخکې له رقابته به لومړی زمونږ دا پروسه لوبه تاسو ته شریک کړم چې څنګه لوبه لرو. مونږ د هرې لوبډلې څخه 12 پوښتنې کوو. 12 پوښتنې له تاسو څخه کېږي چې په 3 پړاو تقسیم شوي دي. لومړی پړاو کې له تاسو څخه 15 تشریح پوښتنې کېږي. سمه ده چې تشریح ځوابونه به نه راته راکوئ، 1 کلمه 2 کلمې ځوابونه دي هغه به راته راکوئ. سمه ده 60 ثانیې وخت لرئ، هر چا چې ځواب زه هغه د ځواب را سره شریک کړي. سمه ده. او 60 ثانیو کې مونږ ځواب راکړ منل کېږي، که 60 ثانیې ستاسو پوره شولې ستاسو ځواب نه منل کېږي. او دویم پړاو کې بیا 4 ځوابه پوښتنې دي چې هر چا ته صحیح جز معلوم وو چې کوم جز صحیح دی هغه به را سره ځواب شریکوي. 15 ثانیې وخت لري، 15 ثانیو کې به ځواب راته راکوئ. او دریم پړاو کې بیا صحیح غلط 3 جملې دي چې په هغه کې به هم بیا 10 ثانیې وخت لري چې تاسې به راته صحیح ځواب راکړئ. سمه ده. بس هر پړاو چې مې شروع کوو بیا هم درته یادونه کوم. لومړی پړاو به شروع کړو د الف لوبډلې څخه. بس دوی د هم آماده اوسي. لومړی پوښتنه به در څخه شروع کړو، 60 ثانیې وخت لرئ، هر چا چې ځواب زه را سره ځواب دې شریک کړي. راځم ستاسو لومړی پوښتنې ته آماده اوسئ. ستاسو پوښتنه داسې ده چې د هېواد لومړنی اساسي قانون د چا په وخت کې په پښتو ولیکل شي؟ وخت مو شروع دی، کوشش وکړئ زر جواب راکړئ. مشوره کولی شئ سره، هر چا چې ځواب زه ځواب دې را سره شریک کړي. د هېواد لومړنی اساسي قانون د چا په وخت کې په پښتو ولیکل شي؟ ځواب یې چاته یاد دی؟ ستاسو وخت کم دی. 4 3 2 1. ستاسو وخت پوره شو او ځواب مو هم غلط و. اصل د غازي امان الله خان په وخت کې د هېواد لومړنی اساسي قانون ولیکل شو. خیر، لومړی پوښتنه خو ځواب نه شوله. دویمې پوښتنې ته راځم. ستاسو آماده اوسئ. شفاعت ته په لغت کې څه وایي؟ شفاعت ته په لغت کې څه وایي؟ چاته ځواب یاد دی؟ یو چا نیکي کولو او د هغه ته د خطا بخښلو دپاره ویل کېږي. ډېر عالي، ډېر عالي. زده کوونکو تشویق یې کړی. د دویمې پوښتنې ځواب له موږ سره صلاح الدین شریک کړ. همداسې کوشش وکړه چې را سره ځواب شریک کړي. صلاح الدین. راځم درېیمې پوښتنې ته چې سرعت څه ډول کمیت دی او د اندازه کولو واحد یې څه شی دی؟ ستاسو وخت شروع شو. ځواب یې چاته یاد دی؟ هغه ته مایک ورکړئ چې ځواب راکړي. پوری کمیت ده او واحد یې څه شی دی؟ متر پر سکند. تشویق یې کړی. په ډېرو کمو ثانیو کې راته ځواب راکړ. تقریبا 2 ثانیې ستاسو پاتې وې. کوشش وکړئ چې زر جواب راکړئ چې ستاسو وخت پوره نه شي. سمه ده. او د درېیمې پوښتنې ځواب له موږ سره شعیب شریک کړ. ماشاءالله همداسې زحمت وباسئ. راځم ستاسو څلورمې پوښتنې ته آماده اوسئ. کوم عضوي مرکب په اوبو کې په اسانۍ حل کېږي او په الکول کې په سختۍ حل کېږي؟ ستاسو وخت شروع دی. مشوره وکړئ، هر چا چې ځواب زه ځواب دې راکړي. ځواب یې چاته یاد دی؟ ستاسو وخت کم دی. بوره. ځواب مو غلط دی. خیر، راځم ستاسو څومې پوښتنې ته؟ 5مې پوښتنې ته. آخري پوښتنه ده، کوشش وکړئ چې دا راته ځواب کړئ. سمه ده. په تنفسي سیستم کې د قصبة الریه څخه وروسته څه موقعیت لري؟ ستاسو وخت شروع شو.
جواب مایک ورته ورکړئ. هر چا چې جواب زه جواب دې راکړي. شش یعنی سږي. ډېر عالي، تشویق یې کړئ درنه. زمونږ پنځمې پوښتنې ته هم جواب شعیب راکړ. ماشاءالله شعیب ډېر تکړه ښکاري او ډېرو پوښتنو ته یې جواب راکړی. اوس به راځم بې ګروپ لوبډلې ته. تاسې کولی شئ چې مایک مو ګول کړئ او پوښتنې به له تاسو څخه شروع کړو. تاسې 20 ثانیې وخت لرئ، مشوره کولی شئ. هر چا چې ځواب یاد و ځواب دې راسره شریک کړي. ښه، پوښتنې له دویم ګروپ څخه شروع کوو. آماده دې اوسي. ستاسو لومړۍ پوښتنې ته راځم. آماده یې؟ مایک مو چالان کړئ. په یو بالغ شخص کې مرۍ 2 سانتي متر پورې اوږدوالی لري. ستاسو وخت شروع سه. چا ته ځواب یاد دی ځواب دې راکړي. مشوره کولی شئ سره. 2 سانتي متره 11. ستاسو ځواب غلط دی. خیر، تشویق مه کوئ. دلته دوی ځواب غلط کړی دی. چې کله یې ځواب حل کړ بیا یې تشویق کړی. ستاسو ځواب غلط و. دویمه پوښتنې ته م راځم. کوشش وکړئ چې هغه ځواب کړئ. د الکانونو د کاربن اتومونه په کومه بڼه سره وصل دي؟ ستاسو وخت شروع شو. د الکانونو د کاربن اتومونه په کومه بڼه سره وصل دي؟ ستاسو وخت شروع دی. کوشش وکړئ ځواب راسره شریک کړئ. ځواب یې چاته دی مایک ورته ورکړئ. ستاسو وخت کم دی. نه، ستاسې ځواب غلط و. دا لکه چې زما په نظر زده کوونکي ډېر په انرژي دي او چې کله ځواب هم غلط کړي تشویق کوي چې صبر د دوی روحیه کمه نه شي. ماشاءالله بیا هم تشویق کوئ چې ځواب یې حل هم نه کړ تشویق یې کړئ. راځم ستاسو درېیمې پوښتنې ته آماده اوسئ. شیباني دولت په ماوراالنهر کې په کوم کال کې جوړ شو؟ شیباني دولت په ماوراالنهر کې په کوم کال کې جوړ شو؟ ستاسو وخت شروع دی. هر چا چې ځواب یاد دی ځواب دې راسره شریک کړي. ځواب یې چاته دی مایک ورته ورکړئ. ستاسو وخت تمام شو. متاسفانه ځواب یې رانه کړ. بیا هم تشویق کړی. خیر، بیا هم 2 پوښتنې شته. کوشش وکړئ هغه ځواب کړئ. ډېرې اسانې پوښتنې دي. په ځان فشار مه راوړئ چې ستاسو نه ځواب هېر شي. راځم څلورمې پوښتنې ته مو. د سدوزیانو د سلطنت د سقوط نه وروسته څوک واک ته ورسېدل؟ د سلطنت له سقوط وروسته څوک واک ته ورسېدل؟ ځواب یې چاته یاد دی؟ ستاسو ځواب احمدشاه بابا دی چې هغه هم غلط دی. خیر، سدوزیانو د سلطنت نه وروسته واک ته دوست محمد خان ورسېده. خیر، 5مه پوښتنه ده. خوشحال خان خټک د چا زوی و؟ ډېره اسانه پوښتنه ده. کوشش وکړئ دا ځواب کړئ. ډېر عالي، ډېر عالي. بالاخره چې یوه پوښتنه یې ځواب کړه. تشریف وکړئ. درنو هېوادوالو، زمونږ لومړی پړاو پای ته ورسېد. په لومړي پړاو کې د دواړو ډلو څخه مجموعه پوښتنې 10 پوښتنې وې چې 5 پوښتنو کې 3 پوښتنو ته الف ګروپ لوبډلې ځواب ورکړ او ب ګروپ لوبډلې 1 پوښتنې ته ځواب ورکړی. دویم پړاو هم شته، دریم پړاو هم شته. کوشش دې وکړي چې په هغو کې ښه ځوابونه له موږ سره شریک کړي. ځای لري چې خپل د مالي سپانسر څخه هم مننه وکړم. حلیمیان ګروپ د پاکوالې بېسیاله اتل چې زموږ سره په دې خپرونه کې ملاتړ کړی دی، زموږ حمایه کوونکي دي. مننه ترې کوم چې زموږ سره په دې خپرونه کې ملاتړ کړی، زموږ تر څنګ ولاړ دي په دې لړۍ کې. همداراز ځای لري چې یادونه هم وکړم کوم ښوونځي کې چې موږ رقابت جوړ کړی د دې ښوونځي نوم احمد خان صافی خصوصي لیسې ده چې واقعا ډېر پر انرژي زده کوونکي لري او اولاد یې داسې تل پر انرژي لري. نو شروع به وکړو. دویم پړاو به هم شروع کړو. الف ګروپ لوبډلې ته به راشم. آماده دې اوسي. دویم پړاو کې بیا هم یادونه کوم 4 ځوابه پوښتنې دي. 4 پوښتنې له تاسو څخه کېږي. هر جز چې پکې سم و، چاته چې ځواب یاد و هغه دې راسره شریک کړي. شروع کوم. لومړۍ پوښتنې ته راځم. آماده اوسئ. ساده ترین مرکب د سایکلو الکالونو کوم دی؟ سایکلوهکزان، سایکلوپنتان، سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان. چاته ځواب یاد دی؟ ځواب مایک ورته ورکړئ. هر چا چې ځواب یاد دی. سایکلوپروپان. تشویق یې کړئ.
په الف ګروپ لوبډله کې لومړی پوښتنه له موږ سره بیا هم شعیب جان ځواب کړې ده. راځم دویمه پوښتنې ته مو. موندل څو قوانینه لري؟ لومړی جز شپږ قوانینه، دویم جز څلور قوانینه، دریم جز پنځه قوانینه، څلورم جز درې قوانینه. کوم ځواب سم دی؟ څلور قوانینه. چې ستاسو ځواب سم دی تشویق یې کړئ. ډېر عالي. د دویمې پوښتنې ځواب له موږ سره ادریس جان شریک کړ او کوشش وکړئ چې دوه پوښتنې نورې هم دي هغه هم راته ځواب کړئ. درېیمې پوښتنې ته راځم. د اریایانو لرغوني مذهبي کتاب نوم څو؟ ریګویدا، اوستا، ویداس، مهابهارت. د اریایانو لرغوني مذهبي کتاب نوم څو؟ ریګویدا، اوستا، ویداس، مهابهارت. ستاسو وخت 15 ثانیې پاتې. ډېر عالي ډېر عالي تشویق یې کړئ. بیا هم د درېیمې پوښتنې ځواب له موږ سره بیا هم ادریس جان شریک کړ او کوشش یې وکړي چې نورې پوښتنې هم همداسې ځواب کړي. راځم آخري پوښتنې ته مو. پریکاریوت هغه ژوندي موجودات دي چې لومړی ګزینه منظمه هسته لري، دویمه ګزینه منظمه هسته نه لري، دریمه ګزینه الف او ب جز دواړه صحیح دي، څلورمه ګزینه هیڅ یو هم صحیح نه دي. ستاسو وخت شروع دی. هر چا چې ځواب زده دی هغه دې راسره شریک کړي. ځواب چا ته یاد دی هغه دې ځواب راسره شریک کړي. منظمه هسته لري چې ستاسو ځواب غلط دی. اصلي ځواب دا دی چې منظمه هسته نه لري پریکاریوت ها. خیر بیا هم کوشش وکړئ دریم پړاو کې صحیح ځوابونه راسره شریک کړئ. راځم ځای لري چې اوس دویم پړاو څخه پوښتنې شروع کړم. دوی د هم آماده اوسئ. تاسو کولی شئ چې مایک ګول کړئ او راځو ستاسو پوښتنو ته آماده اوسئ. بیا هم 15 ثانیې وخت لرئ. څلور ځوابات څلور پوښتنې دي. هر چا چې ځواب یاد و هغه دې راسره شریک کړي. لومړی پوښتنه. په کوم کال کې د ازبکستان د برېښنا پروژه پیل شوه؟ لومړی ګزینه 1382 کال، دویمه ګزینه 1380 کال، دریمه ګزینه 1388 کال، څلورمه ګزینه 1388 کال. کومه ګزینه صحیح ده؟ 1388 کال چې دا ستاسو ځواب غلط دی. خیر اصل ځواب یې 1388 کال دی. سمه ده. راځو دویمه پوښتنې ته آماده اوسئ. پیروخان په کوم نوم شهرت درلوده؟ لومړی ګزینه میاروشان، دویمه ګزینه بایزید انصاري، دریمه ګزینه بایزید مسکین او څلورمه ګزینه ټول صحیح دي. پیروخان په کوم نوم شهرت درلوده؟ لومړی ګزینه میاروخان، دویمه ګزینه بایزید انصاري، دریمه ګزینه بایزید مسکین، څلورمه ګزینه ټول صحیح دي. ستاسو ځواب غلط دی. بلکې په ټولو نومونو یې شهرت درلوده. یو نوم باندې شهرت نه درلوده. هم یې په میاروخان شهرت درلوده، هم یې په بایزید انصاري، هم یې په بایزید مسکین. سمه ده. راځو ټول جزونه یې صحیح او زمونږ لومړی پوښتنې ځواب خو چا له موږ سره شریک نه کړ. دویمې پوښتنې ځواب هم چا له موږ سره شریک کړی نه دی. درېیمې پوښتنې ته راځو کوشش وکړئ چې دا هم موږ ته ځواب کړئ. درېیمه پوښتنه داسې ده. آماده اوسئ. کیمیاوي تعاملونه د میخانیکي له مخې په څو برخو ویشل شوي دي؟ لومړی ګزینه په 5 برخو، دویمه ګزینه په 7 برخو، دریمه ګزینه په 2 برخو، څلورمه ګزینه په 3 برخو. کوم جز صحیح دی؟ ستاسو وخت په تمامېدو دی. په 2 برخو. دا ځواب چا له ما سره شریک کړ؟ عزیز جان نوم دې ولیکل شي. زمونږ د درېیمې پوښتنې ځواب صحیح و. تشویق یې کړئ. بیا هم یوه پوښتنه بل هم شته. هغه هم کوشش وکړئ چې راسره ځواب یې کړئ. سمه ده. راځم پوښتنې ته. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه د پلار نوم څه و؟ عمر بن صخر، دویمه ګزینه عمرو بن عامر، دریمه ګزینه صخر بن عامر، څلورمه ګزینه عبدالله بن مسعود. عبدالله بن مسعود. د ابو هریره رضی الله عنه د پلار نوم څه و؟ بیا هم ستاسو وخت کم دی. عمر بن صخر، عمرو بن عامر، دریمه ګزینه صخر بن عامر، څلورمه ګزینه عبدالله بن مسعود. صخر بن عامر. ډېر عالي تشویق یې کړئ. ستاسو ځواب سم و او د دې پوښتنې ځواب چا له موږ سره شریک کړ؟ سبحان الله. زمونږ د دویم پړاو هم
پای ته ورسېده. ماشاءالله دواړو ډلو هم ډېر ښه ځوابونه له موږ سره شریک کړل. د لومړي پړاو زده کوونکو هم ډېر ښه ځوابونه شریک کړل. دویم پړاو زده کوونکي هم 3 پړاو هم لرو. کوشش وکړئ چې هغه هم ښه ځوابونه له موږ سره شریک کړئ په هغه پړاو کې. پیل به یې له تاسو څخه وکړو. تاسې هم اماده اوسئ. زه به خپلې پوښتنې منظمې کړم. راځم ستاسو پوښتنو ته. سمه ده، اماده اوسئ. پوښتنې اماده یې؟ صحیح غلط پوښتنې دي. 3 جملې دي او هر چاته چې جواب یاد و هغه دې له موږ سره جواب شریک کړي. لومړی پوښتنې ته راځم. قیم الدین خادم د ننګرهار ولایت د خوږیاڼي ولسوالۍ څخه و. دا جمله صحیح ده او که غلط؟ چاته جواب یاد دی؟ د کامې ولسوالۍ. نه، آیا دا جمله صحیح ده او که غلطه؟ غلط. غلط نه. بالکل 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 زه غلط شوم. ستاسو جواب سم دی. دا چې یو خو زه ډېرې پوښتنې کوم او بل دوی ډېر ښه ځوابونه راکوي چې زما نه صحیح غلط غلط شي. خیر، ستاسو جواب سم و. زمونږ ځواب له موږ سره حذیفه شریک کړ. ډېر عالي. دویمه پوښتنې ته م راځم. کرامت په لغت کې عزت او درناوي ته وایي. دا جمله صحیح ده او که غلط؟ چاته جواب یاد دی مایک ورته ورکړئ. جواب را سره شریک کړئ. ستاسو وخت کم دی. جواب صحیح دی. تشویق یې کړئ بیا هم. دویمې پوښتنې جواب له موږ سره صلاح الدین شریک کړ. ډېر عالي. کوشش وکړئ. درېیمه پوښتنه ده، هغه هم را سره جواب منظم شریک کړئ. سمه ده. د جیولوژي په بېلابېلو دورو کې د ځمکې پر مخ ډېر بدلونونه راغلي دي. آیا دا جمله صحیح ده او که غلطه؟ دا صحیح ده. ډېر عالي. بیا هم تشویق کړئ. د دې پوښتنې جواب چا له موږ سره شریک کړ؟ ادریس جان. ادریس جان له موږ سره درېیمې پوښتنې جواب شریک کړ. واقعا چې 3 پړاو مو ډېر ښه مخته یوړ. 3 پوښتنو ته هم جواب راکړ. اوس به بې ګروپ لوبډله معلومه شي چې آیا د لومړۍ ګروپ لوبډلې ته ځان رسولی شي او که نه. 3 واړه پوښتنو ته جواب ورکولی شي که نه. اوس راځم تاسو ته هم 10 ثانیې وخت لرئ. 10 ثانیو کې کوشش وکړئ چې صحیح جواب له موږ سره شریک کړئ. صحیح غلط جملې دي. سمه ده. هر چاته چې جواب یاد و بیا هم وایم چې هغه ته مایک ورکړئ. لومړۍ پوښتنه. رسنۍ د ټولنیزو اړیکو د وسایلو په نامه یادېږي. آیا دا جمله صحیح ده او که غلط؟ ستاسو وخت شروع دی. صحیح. ستاسو جواب سم دی. تشویق یې کړئ. د دې پوښتنې جواب چا له موږ سره شریک کړ؟ ساحل جان د لومړۍ پوښتنې جواب راکړی. دویمې پوښتنې ته راځم. د طاهریانو کورنۍ نوم د مامون د زوی له نوم څخه اخیستل شوی دی. آیا دا جمله صحیح ده او که غلطه؟ دا غلط. غلطه ده. ډېر عالي. بیا هم تشویق کړئ. د دویمې پوښتنې جواب له موږ سره فکر کوم عابد جان شریک کړ. ډېر عالي. درېیمه پوښتنه ده. کوشش وکړئ چې هغه هم جواب کړئ چې تر څو ستاسو مقابله له الو ګروپ لوبډلې سره ډېره په زړه پورې شي. درېیمه پوښتنې ته راځم. په افغانستان کې له 10 څخه زیاتې ژبې شته. آیا دا جمله صحیح ده او که غلطه؟ بیا یې هم تشویق کړئ. ډېر په زړه پورې رقابت و. زموږ رقابت پای ته ورسېد. ډېر په زړه پورې و. د درېیمې پوښتنې جواب له موږ سره ساحل جان شریک کړی دی او واقعا ډېر په زړه پورې و. درېیم پړاو دواړو لوبډلو ډېر ښه مخته یوړ. 3 واړو ځوابونو پوښتنو ته جواب را سره شریک کړ. نو اوس به ګورو درنو هیوادوالو، تاسې هم را سره ملتیا وکړئ. موږ به تر هغه نمرات را جمع کړو. پوښتنې ځوابونه به را جمع کړو. به ګورو چې کومه لوبډله ګټونکې شوې ده او کومو زده کوونکو لومړی، دویم او درېیم مقام اخیستی دی. درنو هیوادوالو، بالاخره زموږ رقابت چې پای ته ورسېد. موږ هم پوښتنې ځوابونه ټول سره راټول کړل چې چا ډېرو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي، کومه لوبډله ګټونکې ده. نو اوس به هم له تاسو سره ګټونکې لوبډله او مقام لرونکي اشخاص شریکوم. تاسې هم ښه په درنو چکچک سره تشویق کړئ. سمه ده. زموږ په رقابت کې ګټونکې لوبډله الف لوبډله ده. ډېر زیاته تشویق کړئ. مبارکي ورته وایم چې مجموعه پوښتنو ته یې 9 پوښتنو ته ځواب ورکړی و په 12 پوښتنو کې. ډېر زیات تکړه و، لایق و. الله دې همداسې تل کامیابه لري. او دویم مقام چې بې ګروپ لوبډله اخیستې ده چې مجموعه ځوابونه یې 7 ځوابونه وو چې 7 پوښتنو ته یې ځواب راکړی و. نو ګټونکې لوبډله الف لوبډله ده. اوس به راځم مقام لرونکي کسان بل تاسو سره شریکوم چې چا لومړی مقام اخیستی، چا دویم مقام او چا درېیم مقام. سمه ده. جایزې به هم ورته ورکوو. لومړی مقام زده کوونکي ته راځم چې عزیز نومیږي، عزیر نومیږي. وبخئ، عزیر څوک دی؟ راشئ تاسې ودرېږئ زما تر څنګ. لومړی مقام یې ګټلی. مبارکي ورته وایم او دوی ته به تیاره شوې جایزه مو سپارم. دا وخت دی.
ډېر زیات یې تاسو ته مبارک وي تاسو هم راته راکړئ کولی شئ چې کښېنئ زمونږ دویم مقام لرونکی زده کوونکی بیا دی دا چې لومړی مقام ګټونکی زده کوونکی زموږ څخه د بی ګروپ د ناکامې لوبډلې څخه و. ډېره جالبه خبره هم ده چې په رقابت کې ناکام شوي وو خو بیا هم یو تکړه زده کوونکی پکې و چې ډېرو پوښتنو ته ځواب ورکړی و. دویم مقام لرونکی زده کوونکی زموږ تر څنګ ادریس جان دی. دوی ته هم راشي مبارکي ورته وایو او دوی ته به تیاره شوې تحفه هم ورکړو. دا واخلئ ډېر زیات تاسو ته مبارک وي مبارکي ورته وایم کولی شي چې کښېنئ. اوس راځم زمونږ درې مقام لرونکي زده کوونکي ته چې هغه هم شعیب جان دی. واقعا چې په ټولو کې ډېره مننه دا چې په ټولو کې ډېر کوچنی هم دی له قوارې څخه ډېر کشف ښکاري له ټولو څخه خو ډېر زیات لایق و دا چې بیا هم درې مقام یې ځان ته اخیستی دی. مبارکي ورته وایم دوی ته به هم خپله جایزه ورکړم. دا هم تاسو ته مبارک وي ډېر زیات کولی شئ چې کښېنئ. نو درنو هیوادوالو دا چې لومړی مقام دویم مقام لرونکي زده کوونکي مو هم سره وپېژندل. لومړی مقام زده کوونکی به له موږ سره په فاینل لوبه کې ګډون کوي. هر کله چې د څو ښوونځیو څخه موږ داسې برنامې را جوړې کړلې دا ټول به سره یو ځای کوو یوه لویه غونډه به ورته جوړوو او همدغه زده کوونکی به د خپل د ښوونکو خپل د ښوونځي په استازیتوب هلته ګډون کوي له نورو ښوونځیو سره به رقابت کوي. بیا هلته ډېرې لویې جایزې دي ګورو به چې کوم یو لومړی مقام دویم مقام دریم مقام او څلورم مقام ځان ته ګټي. نو اوس ځای لري چې زموږ د دې خصوصي ښوونځي لیسې مدیر هم راوغواړو سیس ته بلنه ورته وکړو چې راشي او دوی هم خپله تحفه واخلي. تشویق یې کړئ. مدیر صاحب ډېره زیاته مننه درڅخه کوم. واقعا چې داسې یو شخص دی چې غواړي خپل زده کوونکي داسې یو ځای ته ورسوي چې هغوی سبا ورځ مشکلات سره مخامخ نه وي او ډېره روښانه آینده ولري. نو دوی ته به هم زموږ ځانګړې شوې تحفه ورکړه. مدیر صاحب تاسو سره هم ډېر زیات مبارک وي او واقعا چې ډېر خوندور رقابت و. کولی شئ چې تاسو دې ته ولاړ شئ. ډېر زیات یې تشویق کړئ بیا هم تشویق کړئ. نو ډېره زیاته مننه کوم د ټولو څخه ستاسو د وخت څخه چې موږ ته دومره وخت راکړ زمونږ رقابت ته راغلی او د رقابت څخه مو هیله لرم چې خوند اخیستی وي. خوند مو ترې واخیست او که نه تاسو څه فکر کوئ چې کومه لوبډله به ګټونکې شي؟ الف لوبډله. خو بیا هم الف لوبډله ګټونکې وه. واقعا چې ستاسو نظر هم مخکې له مخکې ډېر ښه سنجول شوی و. نو زمونږ رقابت هم پای ته ورسېد. موضوع مو هم له تاسو سره شریکه کړله. ډېر په زړه پورې رقابت و. تاسو ټولو ته هم نور ښه وخت غواړم. ښې چارې د الله په امان په لوی بخښونکي څښتن تعالی مو سپارم. الله دې تاسې ټول راته کامیاب او هدفمند لري.